په سیګرټ کې یو څو غټ کیمیکلز دي. هغه کې نیکوټین، کاربن مانوکساید او ټار دي. دا یو څو غټ دي. د دې نه علاوه په سیګرټ کې نور هم ډېر زیات کیمیکل شته. د 100,000 نه بره کیمیکلز په دې کې پکې دي. هغه ایجنټس پکې دي چې هغه زموږ وجود ته کینسر لګوي. خو په غټه سطح باندې تاسو ته ما وویل په دې کې نیکوټین، کاربن مانوکساید او ټار دا شیزونه دي. اوس دا زموږ وجود ته څومره نقصان ورکوي. ګوره سیګرټ نه خلکو یو پیشن جوړ کړی دی. هلکان یې څښي، جینکې یې څښي، خاص کر په یونیورسټۍ کې. د ټولو نه اول دا هارټ ریټ سیوا کوي. د زړه چې کوم دړکن دی، کوم ریټ دی، دا سیوا کوي د نارمل نه. اولنی اثر د دې په زړه باندې دی. د دې نه علاوه دا بلډ پریشر سیوا کوي، بي پي کوم ته چې هایپرټنشن ویل کېږي. بلډ پریشر د نارمل نه ډېر زیات بره بوځي. دا موږ ته ار ټي آی کوي، ریسپایریټري ټریک انفیکشن، کوم چې د ساه بیمارۍ نه دي، دا ایر پیسیج وی چې کومه ده دا زموږ خرابوي. ټوخی په انسان باندې لګوي. لنګ کینسر انسان ته کوي. لنګ کینسر موږ ته د سیګرټ د وجې کېږي، کوم چې د پېپړو کینسر دی. د دې سره د لپس او د موت چې کوم کینسر دی، د خولې او د شونډو چې کوم کینسر دی، دا د څه د وجې کېږي؟ دا د سیګرټ د وجې کېږي. باوجود د دې چې د دې په ډبي باندې موږ ته ښکاره واضحه لیکلي چې دا د صحت دپاره مضر دی، دا د صحت دپاره انتهایي نقصاندېښ دی، دا د خولې او د شونډو او د لنګز کینسر موږ ته کوي. خو د دې خبرې باوجود موږ هغه سیګرټ اخلو، پیسې پرې ورکوو او خپل وجود تباه کوو. دا موږ ته د زړه بیماریانې لګوي. هارټ ډیزیزز، د زړه مختلف قسم بیماریانې موږ ته د سیګرټ سموکینګ د وجې کېږي. بل دا چې دا عرضي طور زموږ اډرینل ګلینډ چې دی دا سټیمولیټ کړي عرضي طور. بیا د هغه نه اخوا موږ ته د دې نه ډپریشن او انزایټي کېږي. هر وخت کې انسان د ډپریشن په هر وخت کې انسان پریشان او خفه وي. د هغه پورې څو پورې د سیګرټ نه څښلی که نه دا پریشان وي، دا خفه وي. د همدغه وجه ده چې یو ځل انسان سیګرټ وڅښي، دا نیکوټین د هغه د خوشحالۍ هارمون سیکریټ کړي، نو دا انسان خوشحالي محسوسوي. خو چې کله د هغه اثر ختم شي نو بیا د انسان پریشان وي، خفه وي. د هغه پورې دی پریشان وي تر څو پورې چې ده بیا سیګرټ نه څښلی، مطلب بل سیګرټ ته زړه کېږي. نو چې کله دی بل سیګرټ وڅښي بیا د ده د خوشحالۍ هارمون سیکریټ شي، دی بیا خوشحاله شي. دغه شانته کې د ده بیا د سیګرټ نه بغیر ګزاره نه کېږي. دا په هر وخت کې سیګرټ ته موډ کېږي، وایي یاره چې سیګرټ را سره نه وي که نه نو ګزاره مې نه کېږي. بیا انسان نشه یي جوړ شي، د سیګرټو عادي جوړ شي. او چې نه وي څښلی نو بیا دته ډپریشن وي، بیا دی پریشانه وي، دته خفګان وي، وایي یاره سیګرټ را سره نشته دی او سور مې نه دی برابر. د دې نه علاوه دا موږ ته برانکایټس، آستما، کوم چې د ساه بیماریانې، دا قسم بیماریانې موږ ته کوي. د دې زموږ په برین باندې اثر دی، زموږ په دماغو باندې د دې اثر شته. د دماغو مختلف قسم مسلې موږ ته راوستلی شي. د دې نه علاوه سیکشوال مسلې موږ ته پیدا کولی شي. د دې بل غټ ساید افیکټ دا دی چې دا سیکشوال مسلې انسان ته جوړولی شي. ښه بل تاسو ته ما وویل په دې کې دا ټار پکې دی که نه، دا زموږ د غاښو دپاره او زموږ د ګوتو دپاره ډېر زیات ضروري شی دی. دا زموږ ګوتې، زموږ غاښ تباه کوي. د دې نه علاوه سوشل او پرسنل ډسارډر انسان ته کوي. د انسان د خولې نه هر وخت سمیلز وي. په محفل کې داسې خلک د دې نه ډېر زیات بیډ سمیلز. کوم پریګننټ ومن چې دي که نه، که د هغوی په ګېډه باندې ماشومان وي نو هغه مسکیریج کولی شي. مسکیریج دا چې هغه ماشوم د دې ځایه کېدلی شي، د ټیم نه مخکې کېدلی شي. دا قسم مسلې په پریګننټ ومن کې د سیګرټ سموکینګ د وجې راځي. نو مختصر دا چې دا سیګرټ سموکینګ چې دی د دې زموږ وجود ته هېڅ فایده نشته دی، نقصان یې ډېر دی. نو د دې فایده صرف هغه خلکو ته، کم خلک چې دا جوړی، او نقصان یې موږ ته دی. موږ د خپل محنت ګټلې شوي پیسې په دې